سلام، وخت مو بخیر. قدرمنو، زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي اوسئ. څرنګه چې پوهېږئ نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. همداراز په عبدالولي خان پوهنتون کې هم د پښتو ژبې د لمانځلو لپاره چمتوالی په پښتو څانګه کې نیول شوی دی. زما تر څنګ د پښتو څانګې د امپل زده کړیاله ولاړه ده، در سره غږوم، در سره معرفي کوم. ډېره زیاته مننه موږ ته د وخت راکولو نه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم حدیبیه افغان دی، اوسیدونکې د چارسدې یم. موجوده په عبدالولي خان پوهنتون مردان کې د پښتو څانګې د امپل د دویم پړاو زده کوونکې یم. دا مهال په پښتو څانګه عبدالولي خان پوهنتون مردان کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مناویږي، څنګه چې په نوره نړۍ کې هم مناویږي. د مورنو ژبو په اړه به زه دغه یو شعر خپلو پښتنو ورونو خویندو ته په پښتنه مینه ډالۍ کړم چې پښتو ته مې د مور په نظر وکتل، پښتو ته مې د مور په نظر وکتل، زه یې ځان ته جوخته کړم ښکلې یې کړم. د پښتو څانګې نه پرته هم په نورو محصلین یا د نورو څانګو محصلین زده کړیالان او په ځانګړي ډول ښوونکي پښتو ژبې ته کلتور ته دغسې کتنه کوي که نه؟ صرف پښتو څانګې والا جی بالکل، ولې نه کوي؟ په هر چا باندې خپله ژبه، خپله خاوره، خپله مورنۍ ژبه ګرانه ده، څنګه چې به موږ هم پښتو ژبه ګرانه ده او موږ یې باقاعده ورځ منو، چونکې موږ روایت پسند یو. پښتو ورځ چې کومه ده هغه هره ورځ نمانځل پکار دي، خو د موږ ژبه ده او موږ ته ګرانه ده، خو چونکې موږ زه بیا هم وایم چې روایت پسند یو، د روایتو تر مخه نن موږ لږه په غټه سطحه ونمانځله. ډېره مننه. کور دې ودان. ستړي مه شئ، بیا په خیر. که پښتو څانګې ښوونکې ډېره محترمه اغلې شکریا قادر میډم راسره ملګري کېږي. ډېره مننه کوم اغلې میډم چې موږ له وخت راکړئ. ستاسو هم ډېره مننه چې موږ له همداسې ویلو موقع راکړئ. په دې مې وپوهوئ چې نن سیمینار کې خبرې په دې باندې وشولې د پښتو ژبې د ارزښت په اړه باندې. د پښتو څانګې نه پرته په نورو څانګو کې یا په پوهنځیو کې هم دغسې کتنه کېږي یا ارزښت ورکولی کېږي پښتو ژبې ته او کلتور ته که نه؟ بالکل، ولې نه. نن لکه څنګه چې موږ په پښتو څانګه عبدالولي خان کې چې کوم دی نو دا پروګرام لګیا یو د مورنۍ ژبو د لمانځلو حوالې سره. دغسې په نن ورځ باندې او په دغه دمه باندې چې کوم دی نو په ملکنډ یونیورسټي کې هم دغه سیمینارز روان به وي یا به شوي وي. نو زه وایم چې هغه قومونه هېڅکله هم نه فنا کېږي، هغه ژبې هېڅکله هم نه فنا کېږي، کومې چې د خپلې مورنو ژبو سره مینه لري او هغې کې چې کوم دی د هغې د پرمختګ دپاره چې کوم دی هیلې ځلې کوي. څنګه یې ارزوئ داسې غونډې؟ نو یاره پکار دی چې لکه وشي، ځکه چې په دې کې یو خو د نړیواله خبره که زه وکړم په هغې لیول باندې، نو لکه دنیا ته پته ولګي چې بهی لکه زموږ پښتانه هم چې کوم دی په دغه کتار کې د چا نه وروستو نه دي پاتې او خپله مورنۍ ژبه چې کوم دی نو هغه ستایي په دغه ورځ باندې. د یو مېرمنې په حیث څه ګڼئ چې پښتنې مېرمنې په پښتنو کلتور کې او شعر و شاعرۍ کې لږ شانته کې شاته دي، نو څنګه څه پیغام؟ یاره دا د شاته کانسپټ خو مخکې ډېر وړاندې و، اوس خو چې کوم دی نو زه وایم چې نارینه دومره نه دي، پښتانه څومره چې زنانه په دغه میدان کې راغلي دي او لګیا دي. اوس هم موږ سره MPhil کې یو ګڼ شمېر کې جینکۍ دي، په BS کې هم موږ سره دي او د دې نه علاوه هغه جینکۍ هغه زنانه چې کومې په کور کې دي او پښتو نه وایي، یعنی هغه سره دي تور سره پښتو نه وایي خو پښتو ژبې سره چې کوم دی نو تړون لري، مینه لري، نو هغوی لګیا دي په د نثر په میدان کې ډېر کار کوي، د شاعرۍ په میدان کې ډېر کار کوي. نو موږ سره یو ګڼ شمېر د هغوی تعداد پروت دی. کور مو ودان چې وخت ډېره مننه.